سینوها 9 برخه. زما دردناک اسارت. پر لومړۍ ورځ هغه لاره چې موږ روان وو نسبتا هواره وه او د ګاډۍ ټکانونو نه ځورولم، ځکه زه پر یو جوال وښو ناست وم. خو پر بله ورځ هواره لاره پای ته ورسېده. موږ یوې داسې دښتې ته ننوتو چې لاره پکې نه وه او د ګاډیو ټکانونو سخت ځورولم. خو نیمه ورځ وه چې د ډېرو سختو ټکانونو له امله مې دواړه پښې له ګاډۍ څخه جلا شوې. ښکته ولوېدم او مخ مې په اڅغو زخمي شو. د شپې مو چې کله د آسونو او د ځان د دمې لپاره استراحت وکړه، جوجو زما په وینو ککړ مخ ووینځه او ویې که په همدې سرعت حرکت وکړو ممکنه ده پر څلورمه ورځ د ایزرو د عسکرو کمپ ته ورسېږو. پر درېیمه ورځ له داسې ټاټوبي تېر شو چې ډېره ناواره وه. دغلته مې ډېره بوږنوونکې منظره ولیده، ځکه چې د پارتیزانو یوې اډې ته ورسېدو چې ټول عسکر یې د ایزرو عسکرو له لوري وژل شوي وو او هغوی حتی ماشومان وژلي وو. کله چې موږ هلته ورسېدو سلګونه مردار خواره مرغان د مړو په خوړلو بوخت وه او د مړو حالت د دې ښودنه کوله چې له وژلو کابو 2 ورځې تېرې شوې وې. دا په دې معنا وه چې د ایزرو سپایان له دې ځایه ډېر لرې نه دي، ځکه چې 2 ورځې مخکې دلته ډلوژنه کړې وه. پر څلورمه شپه له لرې بل شوی اور ښکاره شو او جوجو ماته وویل دغه اور د ایزرو د عسکرو د کمپ دی، له دې کبله چې هلته کوم کلی نشته چې ووایو د ایزرو عسکر سوځولی وي. د جوجو په خوښه لږه شیبه ایسار شو چې آسونه واښه وخوري او ستوماني کمه شي. بیا د سپوږمۍ په رڼا کې وخوځېدو او ورو ورو مو حرکت کوو. زه چې پر جوال ناست وم د ګاډۍ د آرام حرکت له امله ویده شوم. یو وخت متوجه شوم چې جوجو له خوبه پاڅولم. کله چې مې سترګې رڼې کړې لمر راختلی و او تر دې وړاندې چې له جوجو وپوښتم چیرته یو، هغه زه زما د لهو صندوق او سره او سپین له ګاډۍ کوز ګزار کړو چې ګوره نو بیا په شګو پروت یم. د جوجو ګاډۍ ماته شا کړې او د لویدیځ په لور روان دی. په بیړه د تېښتې په حال کې له دې ځایه لرې کېږي. د جوجو پر دې چلند حیران شوم، خو شیبه وروسته زما حیرانۍ ختمه شوه، ځکه چې پوه شوم له ختیځه یوه ډله جنګي ګاډۍ په ډېره چټکتیا سره زما په لور را روانې دي او داسې ښکارېدل چې غواړي د جوجو ګاډۍ تعقیب کړي. په دې وخت کې د هورم هوپ خبره رایاده شوه چې ویل یې کله چې ستا ساتونکو عسکرو د ایزرو سپایان ولیدل وبتښتي. کله چې ګاډۍ را نږدې شوې ما د خرما څانګې چې وچې شوې هم وي راواخیستې او پر خپل سر مې وښورولې چې د ایزرو سپایان پوه شي زه د جنګ کولو نیت نه لرم. خو هغوی ما ته پام ونه کړه او د جوجو په ګاډیو پسې ولاړل. خو جوجو او ملګري په بیړه داسې وتښتېدل چې د سترګو په رپ کې له نظره پټ شول. له هغه وروسته د ایزرو د سپایانو ګاډۍ بیرته راستنې شوې، له ما سره نږدې ودرېدې او ما هماغه راز د خرما څانګې پر سر ښورولې. له ګاډیو څو تن عسکر پلي شول. ما ورته وویل چې نوم مې سینوها دی او په ابن الحمار مشهور یم، د فرعون استازی یم. زه راغلی یم چې ستاسې پاچا وګورم او په دې صندوق کې ځینې لوحې شته چې ښایي زه د مصر د فرعون استازی یم. عسکرو زما او د فرعون لوحو ته پام ونه کړه. زه یې لوڅ کړم او هر څومره سره او سپین چې مې درلودل راڅخه یې واخیستل. بیا زه په یوې ګاډۍ پسې پر پړي وتړلم او روان شول. که د هغوی اډه نږدې نه وی نو زه به د چټکو ګاډیو تر شا هومره ډېر نه وی تللی. د 1 ساعت وخت په اندازه زه پر ځمکې کښېدم او ګاډۍ ته ژر نه وی رسېدلی د صحراګانو به مې بدن ټوټه ټوټه کړی وی او مړ شوی به وم. د هغوی ستره اډه وه چې ډېرې جنګي ګاډۍ او هغه ګاډۍ چې غواګانو کشولې پکې ولاړې وې. زه چې په پړو تړل شوی وم هلته له رسېدو سرسم بیوشه شوم او تر لمر لاندې پر ځمکه ولوېدم. یو وخت چې راویښ شوم احساس مې وکړ چې څو تنه پر ما اوبه اچوي او بدن مې په نباتي غوړیو غوړوي او موښي. وروسته راته معلومه شوه چې دا ډې یو افسر چې لیک لوست یې زده و زما لوحې لوستې دي او پوه شوی چې زه د فرعون استازی یم. نو حکم یې وکړ چې له ما سره سم چلند وکړي. جامې مې بیرته راکړې. کله چې دومره شوم چې پر لاره ولاړ شم ومې ویل ما ایزرو ته بوځئ. ایزرو په یو خیمې کې اوسېده. کله چې زه ولیدم له کېږدۍ راووت. د سرو زرو یو ځنځیر په غاړه کې اچولی و. خپله ږیرې د سپینو زرو د تارونو په یو کڅوړه کې اچولې ده. ایزرو په کېږدۍ کې تر خپل څنګ کېنولم او ویې ویل سینوها کله چې دې زما عسکر ولیدې ولې ځان معرفي نه کړه
او ودې نه ویل چې د فرعون استازی او ولې دې د خرما د ونو څانګې ونه ښورولې چې زما عسکر پوه شوی ته جنګ نه غواړې. زما عسکر وایي کله چې تا هغوی ولیدل په چړۍ دې پر هغوی برید وکړه، غوښتل دې هغوی ووژنې، ځکه نو زما سپیان د ځان ساتلو لپاره مجبور شول تا وتړي. زما لاسونو لا هم درد کوه ځکه په پړي تړل شوي او پر ځمکه د کښېدا له امله پر بدن جوړ شوي ټپونه سخت درد کوه. ایزرو ته مې وویل ما ته ځیر شه او وګوره ایا زه دا سړی یم چې وکړه شم ستا پر عسکرو هغه هم په جنګي ګاډیو کې چې وسلې هم ورسره دي حمله وکړم. هغوی دروغ وایي او د دې لپاره چې له خپلې ګناه منکر شي پر ما دغه تور لګوي. کله چې ما دوی ولیدل د خرما څانګه مې وښوروله او ځان مې معرفي کړه. د فرعون لوحې مې ورښودلې خو هغوی د خرما څانګه ماته کړه او پر لوحو یې لاړې تو کړې. هغه څه چې ما درلودل ټول یې راڅخه واخیستل، بیا یې زه په ګاډۍ پسې وتړلم. له همدې امله باید ته امر وکړې چې هغوی په مترکو ووهي چې له دې وروسته د فرعون د استازي درناوی وکړي. ایزیرو وویل سینوهه ممکنه ده چې تا خوب لیدلی وي یا دا چې په لاره کې لوېدلی او لاس او پښې دې زخمي شوي دي. زه نه غواړم خپل عسکر د یو مصري لپاره په مترکو ووهم او ستا دغه خبرې زما په غوږونو کې د مچانو د بنګېدا په شان دي. ومې ویل ایزیرو تر پرونه ته د عمرو پاچا وې، نن سبا د ټولې سورې پاچا یې او پر پاچاهانو واکمني کوي. یا په بله وینا د پاچاهانو پاچا یې، نو ته باید تر هغه چا زیات د نور پاچاهانو درناوی وکړې. او د نور پاچاهانو د درناوي یوه اړتیا دا ده چې هغوی له استازو سره سم چلند وکړي. د یو پاچا د استازي سپکاوی او رټل دغه پاچا د سپکوي په معنا دی. نو ضروري نه ده چې زه درته ووایم دلته چې ستا اډه ده، زه هېڅ قدرت نه لرم او ته کولی شې ما ووژنې، خو که دغه کار وکړې د فرعون سپکاوی به دې کړی وي. بله خبره دا ده چې که ته فرعون خوار او سپک کړې ځان به دې سپک او خوار کړی وي، ځکه هغه پاچا چې نور پاچاهان سپکوي خپل سلطنت یې خوار کړی دی. ته چې غواړې پر ټولې سورې حکومت وکړې باید په دې حقیقتونو پوه شې. کله چې زه په پړي د ګاډۍ تر شا تړلی وم زه مجبور وم چې له ګاډیو سره ځان منډې وهم. کله چې زه پر پړي د ګاډۍ تر شا تړلی وم زه مجبور وم چې له ګاډیو سره یو ځای منډه وهم چې پر ځمکه کش نه شم. یو سړی چې پر اس سپور او زما تر شا روان و، زه یې د نېزې پر څوکه په شا ووهلم او شا یې راسوری کړه. که ته نه غواړې خپلو عسکرو ته سزا ورکړې، دغه یو سړی په دې جرم چې زه یې زخمي کړی یم او ما ته یې په سپکه سترګه کتلي په مترکو ووهه. په دې هم پوه شه چې زه د فرعون له لوري تا ته ډېره لویه ډالۍ راوړم او هغه ډالۍ سوله ده، ځکه چې فرعون غواړي له تا سره سوله وکړي. ایزیرو وویل د فرعون سوله زما لپاره ارزښت نه لري، په داسې حال کې چې زه پوهېدم هغه په باطن کې د سولې وړاندیز ته ډېر خوشحاله شوی دی، ځکه دا خبره حتمي ده چې فرعون به ما مجبور کوه چې زما پر وړاندې خپل مخ په خاورو کېږدي او د سولې غوښتنه وکړي. خو دا چې وایي یو سړي ته په کوناټو وښلی او زخمي شوی، زه تا په حق قبولم. هغه باید ستا په شان د یو پاچا له استازي سره چې زما ملګری هم دی دغسې چلند نه وی کړی او همدا اوس به زه په مترکو ووهم. په همدې ورځ ایزیرو امر وکړ چې دغه عسکر راټول شي او د هغوی پوښتون کې دغه سړی په مترکو ووهه. ما فکر وکړ چې د ایزیرو نور عسکر به د خپل ملګري په سزا خواشیني کېږي، خو هغوی ساتیري کوله او خندلې، ځکه چې نالوستي او جاهل عسکر د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو شان وي. له دې کبله چې د هغوی په یو شان ژوند کې تفریح نشته، نو له هرې وسیلې حتی په مترکو د خپل ملګري له سزا هم خوند اخلي. کله چې ما ولیدل د هغه سړي له بدنه وینې روانې شوې او مترکو یې د بدن غوښې جلا کړې، لاس مې پورته کړه او له ایزرو مې غوښتل چې د دغه سړي سزا بس کړي. تر هغه وروسته مې هغه سړی خپلې کېږدۍ ته بوته چې ایزرو زما لپاره بېله کړې وه. عسکرو چې ولیدل زه هغه سپی خپلې کېږدۍ ته بیایم، فکر یې وکړه چې شکنجه کوم یې، نو خوشحالي یې وکړه. خو ما یې ټپونه ور وتړل او مسکن درمل مې ورکړه. له هغه وروسته مې د اوربشو اوبه ورکړې او هغه سړي سم باور وکړه چې ګنې زه لیونی یم. د شپې مهال ایزرو د ډوډۍ لپاره ور وغوښتلم، زه یې کېږدۍ ته ورننوتم. خواړه یې راوړل. ما ولیدل چې د ایزرو د پوځ پر قمندان سربیره د هاتي یو شمېر افسران هم موجود وو. د هاتي د افسرانو نښان دا و چې په خپلو ټټرونو یې دوه متقاطع تبرونه او د تبرونو د پاسه یې وزر لرونکي لمر انځور کړی و. د شپې خواړه کباب شوی سیرلی
او په غوړو کې سره کړې ډوډۍ وه. ټولو را سره په مهربانۍ چلند کوه، خو داسې احساس مې کوه چې د دوی دغه مهرباني بلنډو ته ورته ده، ځکه زه ورغلی یم چې د فرعون له لوري له هغوی سره سوله وکړم. په داسې حال کې چې پخپله دوی د سولې غوښتونکي ول، او که فرعون څو میاشتې صبر کړی وی، ایزرو مجبورېده چې د سولې لپاره مخکې شي. د ډوډۍ له خوړلو وروسته ما ولیدل چې د هاتي افسرانو د شرابو په څښلو کې افراط وکړه، او ما اټکل وکړ چې ښایي کومه ناوړه پیښه وشي. همداسې هم وشول. د هاتي افسران چې نشه شوي وو د امورو له افسرانو سره ونښتل. امورو هغه هېواد ده چې ایزرو یې پاچا و. د هاتي یو افسر خپله چاړه راویستله او د امورو د افسر په ستوني کې خښه کړه. ما زخمي سړی معاینه کړه او پوه شوم چې علاج یې کېدای شي. دغه ټپ مې وتړه او په بستر کې مې څملو. خو دغه زخمي افسر نیمه شپه خپل نوکران او سپیان راغونډ کړل او ویل ولاړ شي او د هاتي له دې افسره زما غچ واخلئ. هغوی هم ولاړل او هغه افسر یې ووژه. پر بله ورځ چې ایزرو له دې پیښې خبر شو، زخمي سړی له پښو څخه سر پیڅړی په دار وځړاو او تر هغې ځړولی و چې مړ شو، ځکه چې له یوې خوا ایزرو د هاتي له افسرانو ډارېده او په دې سزا سره یې غوښتل هغوی راضي کړي، او له بلې خوا د هڅه کوله په خپل پوځ کې نظم ټینګ کړي. پر هغې شپې چې د هاتي یو افسر د امورو یو افسر ټپي کړه، په دې جنجال پسې او د افسرانو له تګ وروسته چې د ایزرو کېږدۍ خالي شوه، ایزرو خپل زوی ما ته راوښود. زه پوهېدم چې دغه هلک زما د پخوانۍ وینځې له خېټې دی، هغه وینځه چې ما یې مخکې ذکر کړی او ویلي مو چې ما د امورو پاچا ته ډالۍ کړې وه. دغه ماشوم کلن و، خو له پلار سره به جنګونو ته روان و. د ایزرو زوی غومبري سره او ویښتان یې د پلار د ګیرې په شان تور ګړګوتي ول. ما چې دغه ټټر پوستکي ته کتل، له ځان سره مې وویل چې دغه سپینه څېره یې له موره په میراث وړې ده. ایزرو چې خپل زوی ما ته راوښود وویل سینوهه، آیا تا تر اوسه داسې وکلن ماشوم لیدله چې زما تر زوی غښتلی او ښکلی وي؟ زما زوی اوس د څو هیوادونو خاوند دی، له ما وروسته به ټولې سورې یا ښایي د نورو هیوادونو پاچا وي. زه داسې کار کوم چې له ما وروسته څوک د هغه له پاچایي سره مخالفت ونه کړي، ځکه چې په سورې کې مې دننه ټول پاچاهان او د قبیلو مشران چې ممکنه ده په راتلونکي کې زما له زوی سره مخالفت وکړي له منځه وړي یا به یې له منځه یوسم. زما زوی لیک لوست کولی شي، توره هم چلولی شي. څو ورځې مخکې یو مری چې هغه ته یې بې احترامي کړې وه په خپلې تورې ووژه. زه هغه له ځان سره جنګ ته بیایم او په جګړو کې ګډون ته هڅوم، او هغه وخت په جنګ کې شریکوم چې موږ ټولې سیمې نیولې وي، لوټ تالان او ورانۍ مو پیل کړې وي چې څوک مقاومت ونه کړي او زما زوی ونه وژني. له هغه وروسته ایزرو زما د پخواني وینځې په هکله چې ما ورته ډالۍ کړې وه او اوس دغه ښځه ده خبرې وکړې. د دې وینځې نوم کفتي و. هغه وویل اوس په امورو کې ده او زه یې پر لرېوالي خپه یم، ځکه چې اړتیا لرم ورسره څملم او ساتیري ورسره وکړم. که څه هم زه د سورې له هغو نجونو سره چې اسیرانې کېږي تفریح کوم، خو له کفتیو سره ساتیري بیل خوند لري. زه د هېڅ یو ښځې له غېږې دومره خوند نه اخلم چې له کفتیو سره له څملاستۍ اخلم. اوس نور هم ښکلې شوې او که یې وګوري وبه یې نه پېژني. کله چې موږ په خبرو بوخت وو، د ښځو د چیغو اوازونه اورېدل کېدل او ایزرو ویل دغه ښځې دي چې د هاتي افسران یې ځوروي، ځکه هاتیان کله چې له اسیرو ښځو سره تفریح کوي له هغوی سره د عادي نارینه په شان چلند نه کوي، بلکې ښځې ځوروي او ژوبلوي. زه یې هم مخه نشم نیولی، ځکه چې لا هم هاتیانو ته اړتیا لرم، خو بل پلو ویره لرم چې زما افسران او عسکر د هاتي د افسرانو وحشیانه خویونه زده کوي. ما له دې فرصته استفاده وکړه او مې ویل ایزرو، له هاتیانو سره ملګرتیا او اتحاد په راتلونکي کې ستا په تاوان دی. هاتي به هغه هیوادونه ستا له منګولو وباسي چې نیولي دي. نو غوره دا ده چې له هاتي تیر شي او د مصر له فرعون سره متحد شي. اوس هاتي په میتاني هیواد کې په جنګ بوخت دی او بابل هم خپل ځواک راغونډوي، ځکه پوهېږي له هاتي سره به جنګ پیلېږي. ته چې د هاتي ملګری او متحد یې، له دې وروسته به له بابله غنم ترلاسه نه کړې او په راتلونکي کې به لوږه او قحطي د وږي لیو په شان هغه هیوادونه وځپي چې تا نیولي دي. خو که له مصر سره متحد شي، هر څومره غنم چې وغواړې له فرعونه ترلاسه کولی شي. ایزرو په ځواب کې وویل هاتیان داسې خلک دي چې د دښمنانو لپاره خطرناک او د دوستانو لپاره ګټور دي، او که څوک ورسره ملګري وي تاوان به ونه کړي. اوس موږ او دوی ملګري یو، خو زموږ ترمنځ کوم تړون او معاهده نه ده شوې.
چې زه ونه کړه شم له نورو سره سوله وکړم او ورسره ملګری شم. د هاتي پاچا کله ناکله ما ته ډالۍ هم راستوي. په تېره بیا هغه وسلې چې ما ته یې راستوي ډېرې په زړه پورې دي، ځکه چې دغه وسلې له داسې اوسپنې جوړې شوي دي چې له مس او برونزو ډېره کلکه او تیره ده. زه دا منم چې د هاتیانو له چلنده راضي نه یم، ځکه چې هغوی د سوریې په ځینو بندرونو کې چې زما په هیواد پورې اړوند دي داسې چلند کوي چې ته دغه بندرونه د هغوی دي. ومې ویل ایزیرو هغوی چې اوس ستا دوستان دي دغه بندرونه خپل ګڼي، دا خو لا پرېږده چې یو ورځ ستا دښمنان شي. ایزیرو وویل پر کومې ورځې چې هغوی زما دښمنان شي زه به یې له خاورو سره خاورې کړم. ومې ویل ایزیرو ته پوهېږې چې ستا له لوري د هاتیانو ټکول او له منځه وړل که ناممکنه نه وي نو سخت کار خو دی، ځکه چې د هاتي اوسېدونکي له سوریې لرې په یوې لرې پرتې غرنۍ سیمه کې ژوند کوي. که ته غواړې هاتیان له پښو وغورځوې باید خپل عسکر له سوریې څخه د هغوی هېواد ته بوځي، مګر هغوی به په غرنیو سیمو کې ستا لښکر له منځه یوسي. زه پوهېږم چې هاتیان یو ډول فلز لري چې نوم یې اوسپنه دی او هغه تورې چې له اوسپنې جوړېږي مسي تورې په یو ګزار غوڅوي او د هغوی اوسپنیز غشي داسې تېرې دي چې کله له لیندو خوشي شي او پر ټټر ولګېږي نو له شا څخه وځي. پر دغه ملت برلاسي ناشونی دی، ځکه چې په پراخې غرنۍ سیمه کې اوسېږي او که ته دومره ځواکونه لرې چې هغوی کلابند کړې نو خپله پلازمینه به خوشي کړي او بلې سیمې ته به ولاړ شي. ډېر کلونه به دې په غرنیو سیمو او درو کې سرګردانه کړي، هغه هم په دې شرط چې د هاتي هېواد سره سوړ ژمی وزغمي، ځکه چې په ژمي کې د هاتي په غرنیو سیمو کې هوا دومره سړه وي چې په غرونو کې اور نشي بلولی او په دې سړو کې به ستا عسکر مړه شي. ایزیرو ته نو باید داسې کار وکړه چې کله هاتي پر تا برید وکړي له ځانه د دفاع وسیله ولري او دغه وسیله له فرعون سره ستا اتحاد دی. ته په یوازې سر د هاتي پر وړاندې د خپل هېواد دفاع نشي کولی، خو کله فرعون سره یو ځای شي د مصر فرعون به دومره عسکر درکړي چې هاتیان په شا وتمبوي. ایزیرو چې په ځیرتیا سره زما خبرې اورېدې ویې نه غوښتل اعتراف وکړي چې له هاتي ویرېږي. ده وویل د سولې پلوی یم او تر جنګ سوله غوره بولم، خو له دې امله جنګېږم چې له شرافت سره سمه سوله ترلاسه کړم او که فرعون د غزې سیمه چې په چل او دوکې له ما څخه نیولې ده بیرته راکړي او د سوریې د جنګ تاوان په غنمو نباتي غوړیو او سرو زرو ورکړي، ځکه چې دغه جنګ فرعون رامنځته کړی دی، زه به له هغه سره سوله وکړم. ما چې ولیدل ایزیرو چې په خبرو کې د جنګ د تاوان یادونه کوي او خاندي نو پوه شم چې له هغه سره ټوکې کولی شم. ومې ویل ایزیرو ای غله او ای د بې ګناه کسانو جلاده، ته څنګه د تاوان د اخیستو خبره کوې په داسې حال کې چې دا ته وي چې په سوریې کې دې د مصر په چاڼیو برید وکړه، نارینه او ماشومان دې ووژل او ښځې دې اسیرانې کړې، اوس دغه مېرمنې د هاتي افسرانو ته ورکړې چې هغوی شکنجه کړي. ته له دې کبله د ګرمۍ او تاوان د ترلاسه کولو خبره کوې، ته خیال کوې چې مصر کمزوری دی، په داسې حال کې چې اوس په کوز مصر کې پښان او صنعتګر د تورو د نیسو چړو غشو لیندو او جنگي ګاډیو په جوړولو بوخت دي. هورم هوپ چې ته یې ښه پېژنې یا دې نوم اورېدلی دی بې له ځنډه د عسکرو د راټولولو لپاره هلې ځلې کوي. پر کومه ورځ چې ما غوښتل تا ته درشم او د سولې غوښتنه وکړم، داسې غوسه شو چې ما فکر وکړه وبه مې وژني. خو فرعون چې د خپل خدای اتون پیروي کوي د سولې غوښتونکی دی او له وینې به یې دا کرکټ لري. له همدې امله یې ما ته وویل ایزیرو ته ورشه او د سولې وړاندیز ورته وکړه. خو د غزې په هکله باید ووایم چې نن سبا فرعون په دې سیمه کې هیڅ قدرت نه لري چې وکړه شي هغه ځای تا ته وسپاري. ته کولی شې چې په خپل ځواک سره د غزې غله او ډاکوان له منځه یوسي او هغه ځای ونیسي. پوهېږې چې دغه غله او ډاکوان هغه کسان دي چې ستا د بېرحمۍ او ظلم له ویرې له سوریې تښتېدلي دي. یوازینۍ غوښتنه چې فرعون یې د سولې په بدل کې له تا څخه کوي دا ده چې مصري بندیان خوشي کړي او د مصري چاڼیو د ورانېدا تاوان ورکړي. ایزیرو د یو حریص سوریاني یا سوداګر په څېر چې د چنې وهلو پر وخت خپلې جامې شکوي خپل ګریوان وشکوه او نارې یې کړې سینوها ای کوم لیوني سپي خوړلی چې دا خبرې کوي؟ غزه د سوریې خاوره ده، باید بیرته سوریې ته ستنه شي. خو د هغو مصري بندیانو په هکله چې له موږ سره دي د روانو دودونو پر اساس چلن کېږي، موږ یې خرڅوو او که فرعون د اسیرانو غوښتونکی دی
او د هغو د اخیستلو لپاره سره او سپین زر لري کولی شي هغوی واخلي. دا چې ته د مصري سوداګرو په هکله خبرې کوې، یوازې هغه څوک دغسې خبرې کولی شي چې لیوني سپي تړلی وي. دغه سوداګر چې ته وایې تاوان یې زغملی دی، چېرته و چې تاوان یې کړی دی. که هغوی په مصر کې وو او موږ مصر ته ورغلي یو او دوی زموږ د ورتګ له امله تاواني شوي وی، نو تا د حق درلود چې ووایې باید هغوی ته ګرمه یا تاوان ورکړو. خو دغه سوداګر چې باید په خپل هیواد کې تجارت وکړي، هغه ځای یې پرېښی دی. زموږ هیواد خپل کور ګڼي او په ډېرو ښکلو کورونو کې ناست دی. زموږ ښې رازه ځمکې نیولي دي او له خپله هیواده مصري شیان سوریې ته راوړي او په څو برابره ګټه یې خرڅوي. دوی ورځ په ورځ شتمن کېږي او د سوري خلک نور هم بېوسله کېږي، ځکه خلک چې د کار په بدل کې هر څومره سره او سپین ګټي باید د مصري شیانو په بدل کې مصري سوداګرو ته ورکړي. د سوریې په شیانو کې له غنمو پرته بل هیڅ شی د سوریې د خلکو لپاره ګټه نه لري. ډېره موده دغه روده په سوریې کې روانه وه او خبره دې ځای ته ورسېده چې داسې ښه کور، ښې رازه ځمکه او ښه کاریز پاتې نه شو چې په مصري سوداګرو پورې اړوند نه وي. اوس چې د سوري خلکو خپل حق ترلاسه کړی، نو باید موږ مصري سوداګرو ته سره او سپین ورکړو او د هغوی تاوان او ګرامه ورکړو. زه پوه شوم چې که د مصري سوداګرو د ګرمې د اخیستو خبره اوږده کړم، نو په خپله خبره به ونه کړه شم. له همدې امله ما د بحث موضوع بدله کړه او ومې ویل: ایزیرو، که ته له مصر سره سوله وکړې، د خپل ښار شاوخوا ته دنګ دیوالونه جوړولی شي او ستا د هېواد سوداګر له مصر سره په معاملو بډایه کېدی شي. خو که هاتي پر تا برید وکړي، نو د مصر فرعون د سرو سپینو او پوځي مرستو په زور د هغوی حملې مخه نیولی شي. بیا مې زیاته کړه: ایزیرو، که ته وغواړې د مصري سوداګرو دښمن کېدا موضوع په سوریې کې راپورته کړې او ووایې چې هغوی په سوریې کې د خلکو په تاوان سره شتمن شوي دي، نو د پخوانۍ مسئلې په هکله به دې خبره کړې وي. پخوانۍ مسئلې نن سبا د توجیه وړ نه دي، د دې لپاره چې د انسان د عمر هر پړاو خپلې غوښتنې او اړتیاوې لري، باید له هغوی سره سم عمل وشي. تېر وخت چې هر ډول و تېر شو، باید د نن ورځې لپاره فیصله او اقدام وشي. زه باور یم هغه سوله چې نن سبا فرعون ته وړاندیز کوي، نه یوازې ستا لپاره پکې شرافت او عزت شته، بلکې ستا په ګټه هم ده، ځکه چې فرعون له تا د هغه هیوادونو غوښتنه کوي چې تا په سوریې کې نیولي دي، بلکې په دغې سولې سره تا د هدي پر وړاندې پیاوړی کوي. د دې شپې مذاکرات همدلته پای ته ورسېدل، خو له هغه وروسته څو ورځې او څو شپې ما له ایزیرو سره د سولې په هکله خبرې وکړې او څو ځله هغه د سوریاني سوداګرو په شان کالي وشکول او نارې سورې وکړې. ده به ویل فرعون غواړي چې ما وغولوي او زوی مې د سوریې له سلطنته محروم کړي. یو ځل په کاوړ کې د هغه له کېږدۍ څخه راووتم او داسې مې وښودله چې غواړم بیرته ستون شم. هغه ته مې پیغام واستو چې یو روان تخت او یو ډله عسکر زما د ساتنې لپاره راکړي چې مصر ته ستون شم. ایزیرو بیرته خپل کېږدۍ ته ورغوښتم. بیا مذاکره پیل شوه. زه پوه شوم چې څومره وخت تېر شي د فرعون په ګټه دی، ځکه هره ورځ چې تېرېده د ایزیرو په اړه کې د هاتي افسرانو او د عمرو افسرانو ترمنځ اختلافات زیاتېدل. د هاتي افسرانو د ایزیرو د پوځ افسران د خپلو مریانو په بڼه ګڼل او ویل به که موږ نه وای تاسې سوریه نه شوه نیولی، ځکه باید سوریه زموږ په لاس کې وي، نه ستاسې. په سوریه کې هم د ایزیرو او نورو پاچاهانو ترمنځ اختلافات پیل شوي وو. د سوریې نورو پاچاهانو له ایزیرو سره د هغه د مقام او بخت له امله بخیلي کوله، نه یې غوښتل د هغه اطاعت وکړي. ایزیرو ما ته وړاندیز وکړه له دې کبله چې د هغه او فرعون ترمنځ له غزې پرته بل کوم اختلاف نشته، نو د دې سیمې وضعیت دې په دې ډول وټاکل شي چې د غزې د ښار دیوال چې د غزې سیمه هم د دې ښار په نوم یادېږي وران شي. له هغه وروسته به د ایزیرو له لوري د غزې لپاره یو پاچا ټاکل کېږي، خو دغه پاچا به دغه مشاور په خوښه چې فرعون ټاکي پر غزه حکومت کوي. مصري بیړۍ به د باج له ورکړې پرته غزې ته ځي او مصري سوداګر به هم په آزاد ډول تجارت کولی شي. زه پوه شوم چې له دې وړاندیزه د ایزیرو هدف دا و چې په چل ول سره غزه د مصریانو له لاسه وباسي. کله چې د غزې دیوال وران شي، د غزې پوځي ارزښت هم له منځه ځي او نور به مصر ته له پوځي پلوه ارزښت ونه لري. ما دا حل لاره ونه منله او د پخوا په شان به مې یوه سی ښودله. ومې ویل فرعون په غزه کې هیڅ نفوذ او قدرت نه لري چې وکړی شي
د غزې د ښار دیوال وران کړي او یا داسې مشاور وټاکي چې د غزې د پاچا د ټاکلو لپاره مشوره ورکړي. ایزرو له ناپوهۍ داسې غوسه شو چې زه یې له خپلې کېږدۍ وایستم. ما غوښتل چې ستون شم، خو بیا هم زما مخه ونیوله. بې له دې چې د سولې پاک له خپله پرېکنده نظر ورکړي، زه څو ورځې نور هم د هغه په اړه کې پاتې شوم. خپل وخت مې د ناروغانو او ټپیانو په درملنې تېراوه. په تېره بیا هغه ښځې مې معالجه کوله چې د حتي افسرانو به پرې تېری کړی و. ځینې پکې داسې وي چې پوهېدم حتما مري. هغوی ته به مې اپیم ورکول چې له درد او عذاب پرته په ښکلي خوب کې مړه شي او د ژوند له شکنجو وژغورل شي. په هغو درملو کې چې په مصر کې د وژلو لپاره کارول کېږي یو هم د اپیم په شان اغېزناک نه وي، ځکه یوازې اپیم او نور اړونده شیان یې کولی شي یو کس له کړاو پرته په خوب بلې دنیا ته بوسي. له همدې امله باید اپیم د میرمنو، ځوانانو، ماشومانو او هغو کسانو لاسته ورنشي چې ناهیلي دي او غواړي ځان وژني. له دې سره چې د ایزرو په اړه کې د اوسېدو پر وخت مې ناروغان او ټپیان او هغه میرمنې معالجه کړې چې د حتي افسرانو پرې حمله کړې وه او ځینې مې د مرګ په خوب ویده کړل، بلکې په دې موده کې مې یو شمېر مصري اسیران هم آزاد کړل. یوه شپه 2 تنو نیت درلود چې ایزرو وژني. ایزرو یو پکې وژه او بل د هغه د زوی له لوري ژوبل شو. پر بله ورځ ایزرو زه وغوښتم او له دې وروسته چې په سر کې یو څه خلقتنګي وکړه، خو بیا یې وویل زه چمتو یم چې له فرعون سره سوله وکړم. پر همدې ورځ له یوې خوا د مصر د فرعون او له بلې خوا د سوریې د پاچاهانو او ایزرو له لوري د سولې تړون برابر شو او د سوریې د نور پاچاهانو لوري ایزرو هغه لاسلیک کړه. د نوموړي تړون له مخې غزه له مصر سره پاتې شوه او فرعون د غلو او ډاکوانو ختمولو لپاره هیڅ ډول مسؤلیت ونه منله، خو موافقه یې وکړه چې مصري اسیران به له ایزرو اخلي. په تړون کې ولیکل شول چې دغه تړون به تل د فرعون او ایزرو ترمنځ معتبر وي او د دې لپاره چې تړون دوامداره پاتې شي هغه یې د اتون په ګډون د 1000 مصري خدایانو او 1000 سوري خدایانو تر ملاتړ لاندې راوسته. کله چې د مټې خټې پر لوحو دغه تړون ولیکل شو، ایزرو غوښتل هغه مهر کړي. کله چې پر لوحې مهر ولګاو، ځان یې داسې غمجن وښود چې ته به دغه تړون په لاسلیک کولو سره لوی تاوان کړی دی. ما چې هم په تړون لاسلیک وکړه، ګریوان مې وشکاو او نارې سوري مې جوړې کړې چې ایزرو پوه شي زه په دغه تړون ډېر خفه یم، ځکه د مصر په تاوان دی، خو په زړه کې هم زه او هم دی خوشحاله و. کله چې ما غوښتل مصر ته حرکت وکړم، ایزرو ډېرې ډالۍ راکړې. ما هم ورته وویل چې کله مصر ته ولاړ شم، په لومړنۍ مصري کښتۍ کې چې له سولې وروسته د غزې پر لور راځي، دغه لور او زامنو ته ډالۍ راوستم. د روانېدو پر وخت ایزرو په غېږ کې ونیولم او خپل کلک ملګری وبللم. ما هم د هغه زوی په غېږ کې ونیو او ښکل مې کړه، خو دواړه پوهېدو چې د سولې دغه پرامه تلپاتې تړون د هغې خټې په اندازه ارزښت نه لري چې تړون پرې لیکل شوی دی. ایزرو د هاتي له ویرې مجبور شو چې دغه تړون لاسلیک کړي او فرعون د خپل خدای اتون په ټینګار دغه موافقه وکړه. خو د تړون دوام په هاتي پورې اړوند و او که هاتي په راتلونکي کې د ایزرو لپاره خطر پېښ نه کړي، هغه به تړون مات کړي او د مصر پر خلاف به جنګ پیل کړي. پر هاتي سربیره د کرت پاچا وضعیت هم په جنګ باندې خپله اغېز درلوده، ځکه که د کرت سمندري ځواک د مصر ملاتړ ونه کړي او مصري بېړۍ ونه کړی شي چې غزې ته غنم، سره او سپین او وسله یوسي، نو هغه کسان چې په غزه کې جنګېدل هغوی به تسلیم شي. ایزرو د تړون لاسلیک کولو وروسته ما ته وویل خپل پوځ به رخصت کړي او ما ته به یو ډله عسکر راکړي چې غزې ته مې ورسوي. دغه راز ایزرو د دې ډلې د عسکرو د قمندان پلاس په غزه کې خپلو عسکرو ته لیک واستاوه چې د غزې محاصره پای ته ورسوي، ځکه چې سوله شوې ده. کله چې موږ غزې ته ورسېدو او زما سترګې د غزې پر دیوالونو ولګېدې، پوه شوم چې ایزرو د غزې د نیولو لپاره ولې دومره ټینګار کوو او بیا یې غوښتل چې دیوال یې وران کړي. د غزې دیوال یو پیاوړی جنګي ډال یا کلا وه. له دې سره چې د ایزرو له لوري له ډېرې مودې راهیسې غزه کلابند وه، خو ما سره شوي کسانو د سمندر له لارې خواړه ترلاسه کول او مقاومت یې کوه. د دې کبله چې زه د مصر د پاچا استازی او په داسې حال کې چې د خرما د ونې څانګه مې په سر ښوروله، غوښتل مې ښار ته ننوځم، خو د دې پر ځای چې د ښار دروازه راته خلاصه کړي، دغه شو داسې باران راباندې جوړ شو چې تصور مې وکړ چې د ژوند وروستۍ شېبې مې دي. تر دې وړاندې چې د غزې کلا ته نږدې شو، ایزرو عسکرو ستر ډالونه اخیستي ول، موږ یې لاندې پټ کړي وو، ګنې وژل مو حتمي وو. ان له دې وروسته چې ما ځان په لوړ غږ معرفي کړه،
د غزې د ساتونکو قمندان وویل موږ به ونه غولېږو او په هیڅ پلمې او عذر به دروازه در خلاصه نه کړو. که دغه سړی سینوها د فرعون استازی وي موږ به په یو زنبیل کې پورته د دیوال سر ته کش کړو. همدا کار یې وکړه او په داسې حال کې چې د زیرو عسکرو خندل زه یې په زنبیل کې د دیوال او کلا سر ته وخېجولم. د غزې د دفاع کوونکو قمندان وویل ما له سوریانانو دومره دروغ او چلونه لیدلي او اورېدلي چې پر هېڅ شي باور نه کوم. په دې وخت کې پوه شوم چې څنګه غزې تر دې وخته د زیرو عسکرو پر وړاندې مقاومت کړی دی، ځکه چې د ساتونکو قمندان او نور موجود خلک ډېر زړور او هوښیار کسان ول چې نه غولېدل او نه له سوریانانو څخه وېرېدل. له هغه ځایه یوې کښتۍ زه د مصر لور ته بوتلم. کله چې نیل ته ورسېدم او د مصر اوسېدونکي خبر شول چې په سوریه کې سوله شوې ډېر خوشحاله شول. منفیس ته له ننوتو وروسته زه اندېښمن وم او ډارېدم چې هورمهوب پر ما غوسه نه شي او وبه وایي چې د سولې د تړون لاسلیک کول د مصر د ګټو په خلاف دي. خو هغه مې هم خوشحاله ولید. معلومه شوه چې د کرد سمندري ځواکونه نور د مصر د کښتیو ملاتړ نه کوي او د هغوی کښتۍ بیرته کرد ته ستنې شوي دي. نو که په غزه کې جنگ دوام کوه غزه د دښمن لاس ته لوېده. هورمهوب هم نور نشي کولی چې د سمندر له لارې دې ښار ته خواړه او وسله ولېږدوي، ځکه چې د سوري جنګي کښتیو د مصر هغه بیړۍ چې غزې ته یې خواړه او وسله لېږدوله ډوبولې. له همدې امله هورمهوب پر دې خوشحاله و چې سوله وشوه او غزه له مصر سره پاتې شوه. سمدستي څو بیړۍ خواړه او عسکر د غزې د پوځ د پیاوړتیا لپاره واستول. د غزې پارتیزانان او چریکان چې په صحرا کې ول هغوی هم مضبوط کړل. په هغو شپو ورځو کې چې زه په منفیس کې وم د بابل د پاچا بوریا بوریاش له لوري یو استازی مصر ته راغلی. ما په خپلې بیړۍ کې چې درباري بیړۍ وه سپور کړه او یو ځای د فرعون دربار ته ولاړو. له دې کبله چې د بابل استازی یو بوډا او پوه سړی و. په لاره کې ما د هغه له خبرو تېره بیا د ستورو پالبینۍ او د راتلونکو پیښو له اټکلونو خوند اخیست. د بابل استازي وویل زه د هاتي له دې راکړه شوي ځواکه ډارېږم. فکر کوم هاتي به له دې وروسته نور هم پیاوړی شي، خو د هاتي قدرت هم یو حد لري، ځکه چې د بابل ستوري پېژندو اټکل کړی دی چې یوه پېړۍ وروسته به د هاتي قدرت په ځوړتیا شي. لویدیځه به وحشي او سپین پوستي قبایل روان شي او د هاتي قدرت به له منځه یوسي. د بابل منجمینو نه دي ویلي چې په کومه نیټه به د لویدیځ ټاټوبي وحشي او سپین پوستي قبایل د هاتي د ختمولو لپاره وخوځېږي. خو د دې پیښې په پېښېدا کې شک نشته. زه په دې خبرې حیران شوم ځکه چې پوهېدم په لویدیځ کې له سمندر او ټاپوګانو پرته بل څه نشته. په دې مې سر نه خلاصېده چې څنګه وحشي قبایل له هغه ځایه راځي او د هاتي قدرت له منځه وړي. خو په دې پوهېدم چې د بابل منجمین سم اټکل کوي، ځکه چې ما په خپله په بابل کې له هغوی داسې شیان کتلي وو چې زه یې هک پک کړی وم. بیا د بابل سفیر وویل هغه پیر او داور چې موږ پکې ژوند کوو پای ته رسېدلی دی. له دې وروسته بل پیر پیلېږي او په نوي پړاو کې د نن ورځې ځینې ملتونه له منځه ځي، هماغه ډول چې د میتاني ملت د هاتیانو په وسیله له منځه لاړ او هغه خدایان چې نن سبا واک چلوي هغوی به هم له منځه ولاړ شي او نور خدایان به یې ځای ونیسي. بیا یې له ما د اتون په هکله پوښتنه وکړه. ما وویل اتون هغه خدای دی چې د مصر فرعون ته څرګند شوی دی. هغه ته یې دنده سپارلې چې په مصر کې مساوات ټینګ کړي، د بېوزله او بډایه توپیر له منځه یوسي او له جنګ سره پرېکړه وکړي. کله چې ما دا خبرې کولې د بابل استازي خپله سپینه ږیره موښله او بیا یې وویل زه خیال کوم چې د دې خدای ظهور د دې پیر د پای ته رسېدا یو دلیل دی، ځکه چې تر اوسه پورې هېچا دغسې عجیبه او خطرناکه عقیده نه ده درلودلې. د دې عقیدې پیدا کېدل د دې پیر د ختمېدا لپاره کفایت کوي.